بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن، انجیل، تورات او زبور باره کې د مسلمانانو عقیده دا ده چې دا د الله کتابونه دي او د دې لپاره دنیا ته رالېږل شوي تر څو انسانانو ته سمه لار وښایي. اوس هم انجیل او تورات انسانانو سره موجود دي. نو پوښتنه دا ده چې ولې الله عز وجل قرآن راولېږه، حال دا چې دوه کتابونه یې په لیکلي ډول انسانانو سره موجود دي. آیا انجیل او تورات تحریف شوي دي که نور دلایل هم لري؟ دا ویډیو مو دې موضوع لپاره بحث ته ځانګړې کړې. ویډیو تر پایه وګورئ او خپل معلومات ډېر کړئ. السلام علیکم، زما نوم عبدالفتاح اکبري دی او زه په اسلامي او جنرال معلوماتو پسې ریسرچ کوم او بیا یې په دې یوټیوب چینل خپروم د دې لپاره چې ستاسو په اسانۍ د لاسرسي وړ وګرځي. نو که چېرته ځان ته یوه معلوماتي سرچینه پیدا کول غواړئ نو دا چینل درسره سبسکرایب کړئ. راځو خپلې موضوع ته. د قرآن او د انجیل د نازلېدو ترمنځ څه د پاسه 600 کاله تېر شوي او په دې 610 کالو کې یو انجیل د کلیسا د راهبانو او مشرانو لخوا په 4 مختلفو کتابونو چې عبارت دي له متا، مرقس، لوقا او یوحنا څخه، او عیسوي راهبان دغه کتابونه مکمل ګڼي. حال دا چې د دوی د احکامو ترمنځ ډېر تفاوت شتون لري. لکه په مرقس انجیل 12 فصل 29 نمبر کرښه کې داسې بیان شوي: ای اسرائیلو، واورئ زموږ خدای یو دی. خو په نورو انجیل کتابونو کې بیا دوی ځانونو ته 3 خدایان نیولي چې عبارت دی له خدای، عیسی علیه السلام او روح القدس څخه. او همدارنګه ځینې مشهور عیسوي عالمان او انجیل پوهان بیا د انساني لاسوهنو په وجه د انجیل د احکامو بدلیدل مني چې د دوی د جملې نه زه د 2 مشهورو عالمانو نومونه تاسو سره شریکول اړین بولم چې عبارت دي له هیلمټ کوسټر او ریچارډ پاګنر. یعنې په دې معنا چې دغه عالمان د انجیل تحریف مني چې په دې باره کې قرآن هم موږ خبر کړي. الله عز وجل د بقرې سورت په 9 نمبر آیات کې داسې فرمایلي: فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. د دې آیات شریف ترجمه داسې ده: نو هلاکت دی هغه کسانو لره چې کتاب په خپل لاسونه ولیکي بیا ووایي دا د الله له طرفه دی، د دې لپاره چې لږه اندازه ګټه ترلاسه کړي. اوس یوه بله پوښتنه راولاړېږي: که چېرته انجیل نه وی تحریف شوی نو آیا قرآن به نازل شوی و؟ هو. ولې؟ دلیل یې دا دی: د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې هر پیغمبر او هر کتاب چې راغلی دا د یو خاص وخت دپاره، د یو خاص قوم لپاره، د یو خاص علاقې لپاره راغلی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه وخت نه چې پیغمبري مبعوث شوی او قرآن د هغه وخت نه چې نازل شوی تر محشره پورې د انس و جن لپاره یا د پیریانو انسانانو لپاره د هدایت کتاب دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د ټولو انسانانو او پیریانو لپاره رالېږل شوی دی. اوس نو د دې لپاره چې زموږ ویډیو ډېره اوږده نه شي، هغه خبرې چې په قرآن او په انجیل کې سره ورته والی لري دا به په بل ویډیو کې بحث پرې وکړو. تر بلې ویډیو الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.